خویندرونو ژوند ډېر لږ دی، ډېر کم دی. اول یو 20-30 کاله په دې کې تېر شي چې یاله ځواني او لیونتوب دی، او بیا د هغې نه وروسته غمونه شي، بیا د ځان سره د کورنۍ او د بچو غم شي، او بیا د خپلو خپلوانو غم شي، بیا د ټولې نړۍ غم شي، ژوند پکې تېر شي. نو متوجه اوسئ، ژوند سره لوبې مه کوئ، د چا د ژوند سره هم لوبې مه کوئ، بېغوري مه کوئ، چاته سپکاوی مه کوئ، چاته سپک مه ګورئ، د چا حیا ته سپک مه ګورئ، د چا حرام مالونه په زور مه خورئ، چا نه کرکه مه کوئ، د کرکې خبرې مه کوئ، په اشارو خبرې مه کوئ، بهتانونه مه کوئ، غیبتونه مه کوئ، په خوله یو په ژبه یو څه ویل او اشارې بل طرف ته کول، دا کارونه مه کوئ، کشرونه مه ولئ، غوږونه چاته مه نیسئ، د چا پټ رازونه مه معلوموئ، د خلکو په مخ کې سپین پوش او پیشه تور پوش مه جوړېږئ چې د خدای نه هیڅ حیا نه لرئ، د خلکو مخ کې ځان ډېر بزرګ لیکن بیا د خدای په مخ کې داسې حملې په کوي چې د خدای نه هیڅ حیا نه درځي. همدغه شیونه دي چې موږ ځان تېر باسو چې منځونه دي او روژې دي او تلاوتونه دي، لیکن خدای خو موږ ګوري. ډېر ما ولیدل او زه په خپله هم همداسې یم چې داسې درواغ وایم، داسې منافقت کوم، داسې د چا په مخ کې د هغه ته جان کوم، لیکن وروسته بیا د هغه غیبت کوم. ما ته خو ډېر شرم راځي. تاسې باور وکړئ د خپل وجدان نه دومره شرمېږم لکه چا چې پرتوګ کمیس رانه ایستلی لغړې ورته تړلی یم. څنګه یو سړی د چا په مخ کې ځان ښه کړي او بیا د خدای په مخ کې چې دی که دومره نرې، خو د خدای په مخ کې هم هغه د خلکو په مخ کې هم هغسې کار کوه که نه. اوس ډېر خلک داسې دي د پردي مالونه خوري، لیکن وایي چې نه دا خپل دی، خلکو ته خو ځان سپینوي، لیکن خدای خو په دې قادر دی، هغه سره به څه کوي. ډېر کله د خلکو په مخ کې داسې درواغ وایي، غوړ پاړې کا، داسې رنګی کا، لیکن خدای خو پوهېږي چې دا ته درواغ وایي، هغه سره به څه کوي. کله کله ما ته خلک وایي ته مسلمانانو ته کافر یې. زه مسلمانانو ته کافر نه یم، زه کافرو ته کافر یم چې د انسان نه خو یې پټوي لیکن د خدای پروا نه ساتي. د انسان د تا سره څه کار دی، ستا به څه وکړه، خدای سره به څه کوي، خدای ته خو ورتګ دی که نه. دغه منځونه د ته سجدې چې لګی ده بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ولدوالین امین پورې چې ته یې، تا ته حیا نه راځي د خدای نه. د خدای په مخ کې ته حرام خورې، د خدای په مخ کې د خلکو حق خورې، د خدای په مخ کې د خلکو غیبت کوې، د خدای په مخ کې د خلکو حرام حقونه خورې، د خلکو په مخ کې د چا حیا د سپک، د خدای په مخ کې د چا حیا د سپک ګورې، د خلکو په مخ کې د ځان نه بیا ملا جوړ کړی. ټول لعنت په داسې مسلمانۍ، ټول لعنت په داسې وحشي چې خدای سره درواغ وایي، چې دا فکر کوي چې خدای تېر باسم. خدای نشي تېرستی، هغه ملایکې ستا ژاړي چې دا څه بې وجدان انسان دی چې خدای پاک انسان جوړ کړی، لیکن دا د حیوان نه هم بدتر دی. الله مو ښاد و آباد لره. دا کارونه مه کوئ، دا کارونه مه کوئ، دا مو دنیا هم خرابوي، آخرت هم خرابوي. دا وجدان هم دغسې مړ کېږي، یو غلط بل غلط بل غلط. تاسو چې کله سهار راپاڅئ او بېګۍ ځملئ، تاسو خو حساب وکړئ که نه، سهار نه ماښام پورې څومره درواغ، څومره د چا حقونه وخوړل، څومره د غلط فکرونه وکړل او څومره د ښه فکرونه وکړل. السلام علیکم ورحمت الله.